د تهجد د مانځه فضایل، د شپې د مانځه فضایل. مقصد زمونږ دا و چې د مؤمنانو ته تیزي ورکړی شي په دې مانځه باندې او دوی دا مونځ وکړي او نورو ته یې وښیي، نورو ته نصیحت وکړي او په خپله پرې عمل وکړي. نو څو فضایل بیان شوي؟ 12 فضیلتونه او 12 فضایل بیان شوي. اخرنی فضیلت دا بیان شوی چې څوک د شپې تهجد کوي نو دی به جنت ته ننوځي په سلامتیا سره. ونن به دغه فضایلو دا خبره مخکې بوځو، نور فضایل به م بیان کړو دې دپاره چې د دې عمل قدر راته معلوم شي. په فضیلت کې دا فایدې چې کله م انسان ته فضیلت معلوم شي که نه، نو په ده کې بیا د دې عمل جذبه پیدا شي. او چې فضیلت ورته نه معلوم نو دی د دې عمل د قدر نه نه خبر، نو بیا دومره په جذبې سره او په شوق سره د عمل نه کوي. ځکه موږ دا فضایل بیانول. 14 فضیلت دا ځان سره یاد کا چې څوک د شپې تهجد کوي، د شپې مونځ کوي، د ده په زړه کې غفلت نه راځي. الله یې د غفلت نه ساتي. زړه یې غافله نه غافله، دا معنی شو. په دې باندې دلیل دی عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. اچھا چې د شپې مونځ وکړو څو آیتې پکې وي؟ لس. ډېر دي که نه؟ چا چې د شپې مونځ وکړو لس آیته پکې وي نو الله به په غافله خلکو کې نه شماري، نه به یې لیکي په هغوی کې. دی غافله نه دی. الله اکبر، دومره مهربانه رب دی. صرف لس آیته لس آیته د شپې وي په منځه کې، ته د غافلانو د لیست نه ووتې. غافل نه شمارلی کېږي که نه، غفلت پکې نشته ځکه چې لګیا دی. اگر که صحیح ده لږ یې وکړو خو مونځ یې وکړو، تلاوت یې م لږ وکړو خو ویې کړو. ومن قام ب100 آیة کتب من القانتین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې ستا 100 آیته ووایي نو الله به په عبادت گزارو کې لیکي چې ښه عابد بنده دی، عجزه دی، عجزي پکې ده. ومن قام ب1000 آیه، چا چې 1000 آیتونه ووایي، او ډېر دی که لږ دی؟ دا اوس ډېر دی. او چا چې 1000 آیته ووایي او اجر ته یې م ګوره، کتب من المقنطرین. دی به په هغه خلکو کې ولیکلی شي چې هغوی د نیکیانو خزانې به ورته میلاویږي. یو نیکي دوه نه، څه به ورته میلاویږي؟ د نیکیانو خزانې به ورته میلاویږي. زه درته یو حدیث ذکر کړمه، ډېر زیات به خوشحاله شي او ډېر زیات به غمجن هم شي، خفه به شي. خوشحاله به په دې شي چې دا لوی اجر واورئ، او خفه به په دې شي چې د ډېرو نه دا اجر د اوسه پورې پاتې شوی وي. د تمیم الداري روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم من قرأ 10 آیات فی لیله. چا چې 10 آیته د شپې ووایي، څو 10 آیته، کتب له قنطاران من الاجر. الله به دله څومره اجر لیکي ورته 10 آیتونو. زه چې تاسو ته وایم چې تاسو به خفه شئ، د اوسه پورې د اجر د ډېرو نه پاتې شوی.
یو سړی دی لس آیت یې ووایي د شپې الله به له څومره اجر ورکوي وایي 2 خزانې د اجر به الله ورکوي 2 خزانې د اجر والقنطار خیر من الدنیا وما فیها او یوه خزانه دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې نه غوره ده او یوه خزانه څومره غوره ده دنیا او دنیا کې چې څه دي د دې نه یوه خزانه غوره ده نو بیا 2 خزانې په څو ایتونو په 10 ایتونو څومره لوی اجر دی څومره لوی اجر دی چې الله دې مؤمنانو باندې سم د اجر راوري او بیا هم یو سړی اجر ونه ګټي نو دی به د قیامت په ورځ الله ته څه باندې ذکر کوي دی به اخر څه عذر الله ته بیانوي چې زما سره دا عذر دی څه عذر به بیانوي الله ته لس آیت یو سړی نشي ویلی نو دا زما ستا دپاره موقع ده دا دومره لوی اجر به الله موږ له راکوي که ما ورته په دې باندې عمل وکړو او د شپې راپاڅېدو او زه ته دا ویم ای وروره او ای خور ټوله شپه چې ودې ته د سحره پورې نو څومره لوی اجر دنه پاتې شو شاعر وی عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري وی تعجب کم دا آغا جسم نه چې سړی د جسم روغ دی او په صحت کې دی او په ځوانۍ کې دی اوږده دی سهاره پورې شاعر څه ناشنا سړی دی تعجب یې کړی چا نه بدن روغ دی صحت ورسره شته ځوانۍ کې دی اوږده دی الله دې پرې رحم وکړي زموږ په وخت کې او زموږ دا حال یې لیدلی وی او د شپې غم وړی دی شاعر سره د شپې د تهجدو غم دی وایي راشه د فرض مونځ زمونږ وګوره زمونږ د ځوانانو حال وګوره د څومرو پکې صحت روغ دی او هغوی عبادت نشي کولی چې بوډاګان شوله چې زمونږ به څه حال وي څوارلسم فضیلت دا واله څوک چې تهجد کوي د شپې مونځ کوي نو د دې سره قرآن په سینه کې مضبوطیږي د شپې د مانځه سره قرآن په سینه کې مضبوطیږي حدیث عبدالله بن عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام صاحب القرآن قرآن والا چې کله د شپې تلاوت کوي قرآن والا څه معنی چې قرآن یاد قرآن والا چې راپاسي د شپې تهجد کوي فقرأه بالليل والنهار ذكره واذا لم يقم به نسيه د شپې د ودرېدو سره به دته د قرآن رایاد شي او که دی د شپې نه پاسي او مونځ نه کوي د تهجدونه د قرآن به ترې څه شي دا به تېر شي دې کې شک نشته چې د قرآن تلاوت په هر ټیم کې کول لوی عبادت دی په هر ټیم کې چې د قرآن تلاوت کې د هغې فضیلت دی خو هغه تلاوت بیا ډېر اوچت دی چې په مانځه کې او بیا هم څه خیال دی چې په هغه مانځه کې چې هغې ته د تهجد لمونځ وایي تریشن دا قرآن ډېر عظیم الشان کتاب دی دا داسې په اسانۍ سره وګوره په سینو کې نه کښېني محنت غواړي کوشش غواړي او ښکلې طریقې د یادولو او د مضبوطولو دا ده
چې د شپې تهجد کې او پای کې قرآن وایي، هله به ته قرآن پوه شي. او مشهور خبر ده، من طلب المعالي سهر الليالي، څوک چې اوچت مقام غواړي هغه شپې شوګیری. اوس ته دا غواړي چې زه د اوچت مقام ته ورسم او قرآن مې په سینه کې یو سم پوخ راته یادي، نو ته به شپې شوګیری، د قرآن به اړی، د دې به تلاوت کې وخت په وخت به یې وې، هله به تا ته یادي. نو قاري د قرآن چې قرآن ورته یادي یا سبرخه ورته یادي، د هغه سره لویه موقع دا ده د قرآن د پخولو او د یادولو چې د شپې په تهجدو کې وایي. دا ښکلې طریقه ده. دا قرآن ډېر زر یېرېږي د سړي نه، ګورې ډېر زر یېرېږي د سړي نه. موږ به څه یو، زموږ به څه مراجعې، خو بیا هم ټک خطا مراجعه کوو الحمدلله. خو چې کله رانه دا مراجعه لږ ګډوډې شي، نو هغه قرآن چې کلونه تېر شوي دي او ما یاد کړی دی هغه رانه بیا ګډوډ کېږي. یعنې کلونه تېر شوي دي ما یاد کړی دی او څو پیرې به دا قرآن ما ویلی، ځکه چې قاري د قرآن خو په مخه مراجعه کوي. نو د کوم وخت نه چې ما یاد کړی د اوسه پورې به څو پیرې ما ویلې، خو که دا مراجعه ما لږه بنده کړه، یا کله څه مصروفیت تېره شي، یا کله څه په سفر لاړ شم، نو پای کې رانه ګډه وډه شي، نو ما ته محسوسه شي چې بیا تلاوت کومه، نو هغه شان نه څنګه چې مخکې. نو زه حیران شم د الله دې کتاب ته چې څه ناشنا شان دی دې کتاب، چې دومره مې ویلی دی او دومره مراجعه مې له دې کړې ده او کړې ده او کړې ده او کړې ده، او بیا هم چې م لږ وخت پرېږدم بیا رانه ګډوډ شي. قرآن ډېر زر یېرېږي سړي نه. د حدیث کې هم دا خبره راغلې ده، یادېږي هم سړي ته زر او یېرېږي هم زر. لکه نور چې څومره د علومو کتابونه دي، دا زر نه یادېږي سړي ته. ته هر یو کتاب راواله د قرآن نه علاوه، دا چې یادې ډېر په مشکله به یادې، دغه شان لکه څنګه چې دی، خو بیا یېرېږي زر نه. سړي ته یادېږي دا مسله کتاب کې ما کتلې وه او دا هلته وه او دا دلته وه. دا قرآن زر یادېږي او زر یېرېږي. وړوکی ماشوم به یې په مدرسه کې قرآن یادوي او دې قاري صاحب ورته وایي سبق یاد کړه، زر کړه نوی سبق واوره، په نیمه ګنټه کې د یو مخ یادوي نوی، چې تکړه ماشوم یې ذهین، په نیمه ګنټه کې، بلکې چې ډېر تکړه د دې نه لږ زیات یادوي نوی سبق، دومره زر یادېږي ها. او بیا یېرېږي هم سم زر. نو ستاسو وګورئ چې یو سړی په کلونو د قرآن سره رابطې مراجعه کوي او د ده نه لږ مراجعه پاتې شي، د ده نه هم قرآن یېرېږي. دغه شان دا علم ټول مراجعه غواړي. علم څه غواړي؟ دا ټول علم مراجعه غواړي. موږ خپل ملګري پیژنو او مولیان هم ډېر پیژنم چې پاکستان کې سبقونه ویلي، افغانستان کې ویلي. مدرسونه فارغ دي او فارغ دي، مدرسونه فارغ دي او څه دي؟ فارغ دي. ولې؟ ولې فارغ دي؟ بارک الله فیک. بل چې د کتاب نه یې راغستی، څه راغستی نه نو څه به ورته یادي؟ دی که ډېر هم تکړه دی خو څه ورته نه شي یادولی، ځکه چې علم مراجعه غواړي. دا کتابونه به ګوري وخت په وخت، دا علم به خپل دې ګردان به کوي، دا مسلې به ګوري، هغه وړې وړې مسلې به هم ګوري کومې چې تا په اوله کې یې زده کړي دي، هغه به هم بیا ګوري، بیا به ګوري. نو دا علم به دې ښه پوخ سم مضبوط په ذهن کې کښېني. او چې دا مراجعې ولې نه کوي او کتاب نه ګوري او هغه مسلې نه ګوري، د سړي نه ډېر زر یېرېږي. بعض وایي علم مې کړی دی خو رانه هېر شوی دی. یو قاري صاحب و، هغه زمونږ ورو الله دې وبخي، هغه ورسره قرآن یادو، نو هغه دا نورې کالرې اچولې، هغه راماتې شوي چې غوږونه والا کالرې ورته وایي که نه. نو هلته زموږ په ملک کې د دین هم مولیانو ګټه جاښه جوړه کړې ده.
دا جی ناروا دی دا جی صلیب طرف ته پکې اشاره ده پانسی چې ورکوله عیسی علیه السلام له نو هغه دې طریقه باندې و داسې و دغه نو هغه زمونږ غرور ته وي چې دا کالي تا چې وي دا ناروا دی دا حرام دی نو هغه ما ته ووایي چې قاري صاحب داسې وایي ما ته قاري صاحب ته وایي تا سره په دې څه دلیل دی چې دا حرام دی څه دلیل موږ ته وښایي بیا به یې پرېږدو وی هغه هلکانو ته وایي چې قینچي راوالي که چا سره یې چې پرېږدو چې هلته قاریان دا چل کوي که چا مدرسو کې سبق ویلی ته پته هلته قاریان دا کالرې کټ کوي دا ورسره بل زیاتی کوي جوړول هم ټوله خرابه کوي نو هغه چې پسې بیا لړ خبره ورسره وکړې بیا راغله ما څه درته ووایي وی ما ورته وایي چې د دې څه دلیل دی وی ما ته وایي چې د دلیل بچیه علم موږ سره ښه ډېر دی خو لکه دی چې هېر شوی دی ما به اوس وي تا ته د دلایلو هغه غر ودرولی و مشکل دا دی چې علم زموږ نه هېر شوی دی نو دا خو ما بیا مې خندل ما دا ښکلې خبره شوه بس هر سړی به دا وي چې زه ښه ډېر علم دی را سره خو بس مشکل څه دی هېر دی راله ټوله دنیا به بیا دا وي هر سړی به دا وي چې ما سره ښه ډېر علم دی خو بس مشکل دا دی چې هېر دی نو تا سره علم دی داسې شي چې دنه هېر دی چې هېر شو خو علم در سره پاتې نه شو بیا خو هر سړی خبره مې دا کوله چې علم او په علم کې دنه قرآن راغی حدیث د نور علمو کتابونه متون د علم مسلې د مراجعه غواړي د دې سره وخت تېرول چې مکتبۍ او ته پکې ناسې په دې مکتبه کې او دنیا د غمونو نه بېغمه یې که نه یاره که د دې ژوند نه باچایان خبر شو باچایان نو وجلی به یې او تا ته به وایي چې دا ژوند ماله راکړه په دې ته قسم خورم د روژې په خوله چې مکتبه کې ناسې او کتاب ګوري یا مسله لیکي او یا مسله چاته بیانې درس کې بیان کې په دې ژوند کې دومره خوند دی که دا بچیان ترې خبر شو که نه نو موږ به مړه کې وي چې دا ژوند موږ له راکوي څومره د سکون او د خوشحالۍ ژوند دی څومره مزېدار ژوند دی چې ستا ژوند ټول تېر شي د څه سره قال الله الله وایي او آیتونه وایي حدثنا و اخبرنا او پلاني دا حدیث ویلی پلاني موږ ته دا خبر را کړی دی هغه علم دا وي دا فتوه داسې ده دا مسله کمزوري ده او دا راجح ده څومره خوږ ژوند دی ولله الحمد چې الله دا ژوند نصیب کړی دی موږ ته بچیان به سي او بچیي به سي ژوند خو دا دی چې سړی د الله په دین کې تیر کړي او کتاب سره یې تیر کړي او مکتبه کې تیر کړي او په مسلو کې تیر کړي نو چې مکتبه دي او پکې ناسي او د قرآن مراجعه او د حدیثونو او د کتابونه ګوري هغه ژوند ته پوه شم کوي څومره مزه کوي او په علم کې به تکړه یې دا کوم علما چې تاسو وینئ دی چې تکړه دي دا کوم علما چې تاسو وینئ تکړه دي او په هره مسله دلیل بیانوي او هره مسله کې ورسره علمي څه نه څه نو پوه شي چې دی د علم مراجعه کوي یعنې چې دا د نه منلو خبره ده چې یو سړی د علم وکړي لس کاله مخکې 15 کاله مخکې او د هر څه دی د په ذهن کې حقه شاني څنګه چې په اول ورځ دی یاد کړي کیدای شي نشي کېدی مراجعه به کوي دی ځکه دې کمزورتیا راځي یا خو دا معلومات کله د کمزوري شي کله بلکل د سړي نه هېر شي نو دا به وخت په وخت ګوري وخت په وخت به مراجعه کوي پنځلسم فضیلت دا واله د شپې مونځ سبب دی د دعا د قبلېدو د شپې مونځ سبب دی د څه دعا د قبلېدو و دوه حدیثونه زه تاسو ته وایم یادې کوي عباده بن الصامت رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من تعار من الليل څوک چې د شپې راپاڅېدو فقال او دا ذکر یې ووایي دا ذکر چاته معلوم دی د شپې چې راپاڅي کوم ذکر دی بیا چې دعا قبلېږي
الحمدلله. بارک الله فیک. چې څوک د شپې راپاسي او دا ذکر وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. او بدوي اللهم اغفر لي يلا ما وبخا او دعا يا اللهم اغفر لي بزي بلد دعاء وغري استجيب له دعاء بسيش قبل بش. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته او كچار دامي وكو او منزي وكو دا منزو لما لا قبله. استپوس دا ما خبر سوكو دليل من كم زي بيان ما داوي چې د شپې منزل څوک راپاسي دا د دعا د قبلېدو سبب دی. و دې حدیث کې دلیل کوم ځای کې دی؟ او دعا استجیب له دا خبره خو ستا صحیح ده و د شپې د منزل سره څه تعلق شته؟ من تعار من الليل بارک الله فیک. څوک چې د شپې راپاسېږي نو چې ته منزل د شپې راپاسې نو دا حدیث دې سړي په باره کې نه فټ کېږي. بلکل من تعر من څوک چې راپاسې دی هم راپاسې. بل یو حدیث ورته ووایو امام مسلم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. بشپک یو وخت دی چې کله یو مسلمان دغه وخت راګیر کی او چې سم د الله نه وغواړي په دنیا د دنیا په باره کې یا د آخرت په باره کې هر خیر چې وغواړي کاغه خیر تعلق د دنیا سره ساتي او کاغه خیر تعلق د آخرت سره ساتي خو الله یې دله ورکوي لازمي دله ورکوي. اوس که دا وخت ته که تهجد سره برابر شي سم خیال او سبحان الله وذلك كل ليلة وذلك كل ليلة هر شپه دقیقه شعر د شپې په تهجد کې لوی خیر دی که نه یعنې انسان ورته حیران شي. ته اوس دا وګوره دا 15 فضایل چې موږ کوم بیان کړو سړی ورته حیران شي چې دا څومره لوی خیر په دې لږ مونځ کې پروت دی. ډېر وخت هم نه دی چې یو سړی سستی یا د دې عباداتو سره نه عادت یا بېدینی هغه دپاره خو دا غټه خبره ده. خو نور که سړی ورته سوچ وکړي حقیقت کې نو څه دومره ګران عبادت خو نه دی. الله یې چې د چا دپاره اسان کړي نو ښه اسانه عبادت دی. خو چې څوک ورسره عادت شي او الله یې ورته اسان کړي او توفیق ورکړي د دپاره ښه اسان دی. 14 فضیلت دا والا څوک چې د شپې تهجد کوي او د شپې لمونځ کوي الله به پرې رحم کوي. څوک چې د شپې تهجد کوي الله به پرې رحم کوي. حدیث دلیل دی په دې باندې امام ابو داود راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رحم الله رجلا الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې قام من الليل د شپې پاسېدو فصلى مونځ یې وکړو وایقظ امرأته او بیا یې خپله ښځه راپاڅوله. فإن أبت کله چې هغې انکار وکړو یا که انکار وکړي نضح في وجهها الماء نو په مخ ورته څه ورولي اوبه پې ونولي. رحم الله امرأة الله دې رحم وکړي په ښځه باندې قامت من الليل چې د شپې پاسي فصلت مونځ وکړي وایقظت زوجها بیا خپل خاوند راپاسي. فإن أبا که چېرته راپانسي انکار وکړي نضحت في وجهه الماء نو په مخ ورته اوبه ورولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله دې رحم وکړي په دواړو باندې
یعنی الله دې رحم وکړي په دې سړي باندې هم او الله دې رحم وکړي په دې ښځه باندې هم. ولې ځکه چې د شپې راپاڅېدو منزله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا نه رد کېږي، الله یې قبلوي. نو چې کوم سړی د شپې تهجد کوي او د شپې منزل راپاسي، الله پرې رحم کوي. بله فایده دغه حدیث کې دا شوه چې ښځه او خاوند به یو بل راپاسي منزله، ښځه او خاوند به یو بل راپاسي منزله. زه څه یو وخت کې یو ملګری به راسره و، څه وخت کې نو ډېر وخت ما هغه یو ځای تېر کړی و. نو د هغه واړه هلته پاکستان کې و، هغه دلته ما سره به و. ډېر وخت به مونږ یو ځای یو بل سره ګرځېدو را ګرځېدو. نو بعض شپې مونږ یو ځای کړې وې. نو د هغه ښځې به هغه ته د پاکستان نه ټلیفون کوو چې دی تهجد له پاسي. د هغه ځینې به ورته ټلیفون کوو. زه به ورسره د شپې ودوم، نو ما به ورته ویل لکه ستا د موبایل سم کړنګي دا څه په دې ټایم څوک وي دا کور والا ټلیفون کوي چې تهجد له دی پاسي. داسې ښځې هم شتې. نو دې سره چې خوا کې دا به ځې نه پاسېږي چې دومره لرې ورسره غم دی. نو دا د دیندارې ښځې دا نښه ده. او دغه شان د دینداره سړي چې د خپله کور والا د تهجد دپاره پاسي. بعضې فرض منزل نه پاسي، تهجد لا پرېږده. دې غریب وي پرون ټوله شپه وي دا کور جارو کړی او پرېږده وي. هسې مونږ وي لږ ساعت بعد پاسي او واړه سکول دی ځي او ویل بیا دغه کوي، پخلی به کوي. او لږ ساعت بعد به وایي زه بیا کار له ځم، ما له به بیا ځان له پراټه پخوي او دغه. نو نه یې پاسي. دینداره سړی هغه دی چې هغه د خپلې ښځې سره د اول نه دا خبره وکړي. ګوره ښه زمونږ دا ځوانان چې د واده په شپه باندې ننوځي کوټې ته، د ټولو یو قسم تقریر دی. موږ ته پته ټولو یو تقریر دی. بس زما د پلار به ډېر قدر کوي، زما د مور او دا شروع شي. او زما د وروڼو او که د دوی قدر دې ونه کړو نو کور کې به دې ځای نه وي. دا ورته د واده په شپه باندې دا ظالم لګیا دی، کور کې به دې ځای نه وي. داسې به دغه به دا کیسې ورته وکړي. دا زه چې تقریبا د پښتنو هلکانو د ټولو یو تقریر دی، یو تقریر، یو مسله ده چې زما د مور پلار په ډېر خیال ساتي او د چا زما د وروڼو. دغه مسله ده. بس زه د دې خلاف نه یم، غواړم چې دا خبره کوم چې ټول دا نصیحت کوي. دا ښکلې خبره سړی ښځې ته وکړي. خو چېرته د واده په شپه دې ورته دا ویلي دي که د الله سره دې نه لګېده نو بیا راسره به زما هم نه لګي. دا به ډېرو لږو خلکو ویلي. سم خیال دی چې ګوره دا خبره یاده که نور ټول پرېږده هغې سره به ګورو. خو دا خبره ذهن کې کښېنوه ای پلانۍ چې د الله سره دې نه لګېده زما سره نه لګي. او چې د دې بیا د الله سره لګېده خو دا به د مور پلار هم خیال کوي، د ټولو به دله خیال ساتي چې د الله نه یېرېږي نو خو د خاوند مني که نه. او چې کله یې ستا منلی وي د ټولو به خیال ساتي. نو ډېر لږ دي چې هغوی ښځې ته دا نصیحت کوي چې وایي که مونځ دې نه کوو نو ګوره کور کې دې بیا ځای نشته. که دینداري د پکې نه وه نو ګوره زما سره بیا طبیعت نه لګي. که الله دې ناراضه کړو نو ښه به نه وي. ګورې دا خبرې زه یم چې ډېر لږ خلک به کوي. نو ټول دغه یو تقریر دی، یو ګردان دی، هغه کوي. واده په شپه باندې یوه مسله روانې. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پکار دا دی چې د ښځې او د خاوند دا رشته د الله په بندګۍ باندې بنایي. بیا به د دې بنیاد څه
ابه مضبوطي دا رشته به نه خرابېږي ځکه چې کله هلک او جنۍ یو کېږي په دې سوچ سره چې موږ به دینداري کوو موږ به مونځ اودس کوو موږ به عبادت کوو الله چې کوم بچي موږ له راکړي هغوی به دینداره وي د هغوی نه به علما جوړو د هغوی نه به نیکان خلک هغوی تربیت به ښه کوو دا رشته د ډېر وخته پورې الله ساتي کله مرګ راشي بس بیا مرګ چې راشي هم په دنیا کې په آخرت کې بیا یو ځای کېدی شي ولسم فضیلت دا والا د شپې تهجد کول د دې سره ګناهونه ریږي د شپې د تهجد کولو سره څه کېږي ګناهونه ریږي د شپې د تهجد کولو سره ګناهونه ریږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته دا خبره کړې وه دا حدیث امام ترمذي راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته دا خبره کړې وه الا ادلک علی ابواب الخیر معاذ وی د خیر دروازې درته ونه ښیمه د خیر دروازې الصوم جنه روژه څه شی دی ډال دی څه معنی ډال دی ګناهونه پې بچ کېدی شي د اور نه پې بچ کېدی شي د شهواتو نه پې بچ کېدی شي ډال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار او نیکی چې دا صدقه ورکول چې دي ګناه داسې ختموي لکه څنګه چې اوبه اور ختموي وصلاة الرجل من جوف الليل او د سړي مونځ کول د شپې دې څه معنی شو څوک ما په دې حدیث کې وکړي بارك الله فيك رزقك الله علما نافع څنګه چې صدقه ګناه ختمي نو د دې شان د دې انسان د مونځ کول د شپې دې سره هم ګناهونه ختمېږي دا معنا دی حدیث اتلسم فضیلت دا والا تهجد چې څوک کوي څوک چې تهجد کوي نو دی په هغه ټیم کې الله ته ودرېږي کوم ټیم چې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي د لوی فضیلت چې الله د دنیا اسمان ته راکوز شوی او دی ورته ولاړي مشهور حدیث دی بار بار د علما بیانوي امام بخاري امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر زمونږ رب راکوزېږي هره شپه د دنیا اسمان ته کوم اسمان چې دنیا ته نږدې کله کله چې د شپې اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي چې راکوز شي نو څه وایي من یدعوني فاستجیب له من یسألني فأعطیه من یستغفرني فأغفر له څوک دعاګانې غواړي چې قبول کم ورله څوک رانه څه غواړي چې ورکم ورله څوک رانه بخانه غواړي چې ویې بخمه دا من چې دی که نه من یدعوني من یسألني من یستغفرني دې ته علما وایي دا من د تشویق دپاره دی د خلکو شوق را پیدا کوي څوک شتي چې بخانه وغواړي څوک شتي چې څه حاجت یي نور روایتونو کې راځي وایي څوک شتي چې بیماري چې بیماري ورله ختمه کړم څوک شتي چې غریبي چې رزق ورله پراخه کړم نور روایتونو کې اوس دا الفاظ هم راغلي دي نو زه تاته دا وایم ای د الله بنده یا عبدالله چې ستا د رب د طرف نه اعلان کېږي څوک بخښنه غواړي چې ویې بخم څوک چې ضرورت لري چې پوره یې کړم ورله څوک چې غواړي چې ورله ورکړم او ته اوده پروت یې
مطلب دا شو چې یعنی زه نه غواړم. بیا راشي موږ ته ویره وي غریبي ده او مسلې دي او دا دي او دغه دي او څه وظیفه وکړه. زه وظیفه ده شپې تهجد کوه. نه 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 وی وظیفه هغه زموږ ملکونو کې چې مولیان ورکوي که نه 1 لاک پیرېده وه 2 لاکه پیرېده وه 1000 پیرېده وه 50000 پیرېده وه. زه ورته یم نه وظیفه دقه ده دا ټوله ښکلې وظیفه ده. وی څنګه د سهار منځ نه لږ ساعت مخکې راپاسه تهجد کوه او چې څه د الله نه غواړې درکوي. حدیث کې دا الفاظ دي. وی څوک که بیماري چې روغ یې کړمه که څوک غریبي چې رزق وله پراخه کړمه که څوک بخښنه غواړي چې ویې بخښمه که څوک هر څه غواړي من یسألوني څوک چې سم غواړي چې ورکوم ورته پاتې پکې څه شو هر شی پکې دننه راغی. نو ځکه امام ابن القیم رحمه الله سوی امام ابن القیم رحمه الله يعني امام ابن قدامة المقدسي رحمه الله ويتيقظ في ساعات الأسحار عند نزول الجبار. وإذا ټیم کې راپاسه د دې پیشمري دا وخت چې دغه ټیم کې جبار وراکوزیږي د دنیا اسمان ته. واحضر بقلبك قول العزيز الغفار او داغ عزيز او غفار رب دا وینا دي تسوچك هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. دا خبر اجرت را ولکن پاسوی دغه ټیم کې هغه جبار او عزیز او غفار رب ته ودرېږي ورته ووایي او یا الله زه بخښنه غواړم زه ګناهونه مې ډېر شوي دي او یا الله زه یم ما ته مسلې ډېرې دي دا مسله ده دا مسله ده او یا الله زه یم زه بیمار یم او یا الله زه یم رزق مې تنګ دی قرضې راباندې ډېرې دي مسلې راته ډېرې دي. نو هغه دنیوي منډې به وایي او دې ته سوچ نه کوي چې هغه خزانې چې د چا په لاس کې دي هغه ته هم څه ویل غواړي که زه یقیني دا خبره کوم. ما به تاسو ته بس خبرې کلي وي خو ما ته مناسب نه ښکاري دا بعض خبرې کول او دا عبادات ذکر کول دا ما ته مناسب نه ښکاري که نه ما تاسو ته بس خبرې ذکر کړي چې هغه د تجربې خبرې دي خو ما ته نامناسب نه ښکاري. هسې کله نه کله بیا دا شیطان بیا انسان ته ځان داسې غټ ښکاره کوي ته هم څه وکړي او موږ کمزوري ګناهګار بندګان یو د الله دې باندې یقین وساته مضبوط او د شپې راپاسه د سهار منځه ته نږدې او الله ته خپله مسله بیان کړه بیا ګوره چې الله یې دل حل کوي که نه حل کوي. ښه ابروز ډېرې یو خبرې نه مې تعجب وکړو. زموږ یو ملګری دی عالم دی عربی دی هغه یو مجموعه ده په هغې کې د علمي مسایل او بحث مباحثې او دا کیسې پکې روانې هغه په هغې کې دا خبره وکړه ډېره ناشنا لکه حدیث کې دا دی چې تاسو دعا غواړئ نو یقین به ساتئ چې دعا به در الله قبلوي. دویم ستومانه کېږئ به نه چېرې ما دعاګانې ورته قبول نه شو ما ورته قبول نه شو او پرېږدي نه موږ څه چل کوو زموږ څه طریقه یې یو پیر تکړه سړی 2-3 پیرې بیا په مولوي صاحب پسې ګرځي نه قبلېږي. هغه ملګري عربی دی او ډېر تکړه عالم دی او زموږ نه یو موږ چې کله سبق ویو نو هغه زموږ نه یو 2 مستوه مخکې هغه دا خبره ذکر کړه په مجموعه کې وی 9 کالونه مې الله ته یو سوال کوو نه قبول کوي. څومره تعجب کې واسو دا خبرې چې را ژوندۍ کړم ټولو ملګرو په دې خبره ډېر یو دغه وکړو هر یو ورته دعاګانې کولې چې دا خو ته یو ناشنا طرف ته زموږ توجه دا کړه نو د الله شکر ادا کوو. دا خبره مې دې دپاره وکړه چې د الله شکر مې ادا کوو بل تاسو ته مې پکې یو نصیحت درکوو
وی 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه دی راکړو. څو کاله؟ 9 کاله مې وی د الله نه مسلسل دغه سوال کوو، څه ضرورت مې حاجت یې خپل ونه وي، څه حاجت مې ووي 9 کاله، وی هغه کریم رب راله 9 کاله بعد راکړو. نو یو ملګري ورته وویل کریم رب دله درکړو، خو کریم رب د ما لوی امتحان راوستی چې 9 کاله ته لېږي هغه ته. چې ایمان پورې خبرې، موږ خو د کمزوري ایمانونو والا خلک یو، موږ بس یو کار بس یو عمل بس یو دعا بس او ذکر بس یو د الله یادول بس یو سړی 9 کاله الله ته لېږي. که دې سلفو د تاریخ رواله موږ ته پکې واقعي معلوم وي څو څو کاله لېږي، خو دا زه تا ته یو واقعه مې بیان کړې چې ما په خپله ولیده، ما ته پته دا کثرت معلوم دی چا چې دا خبره وکړه. او که زه دا سوال تاسو نه وکړم، کوم چې دلته ناست او کوم چې دا بیان اوري او ویني، چې ته ماته یو مسله خپله یاده کړه چې تا پکې ډېر زیات الله ته سوال کړی، چې هغه څومره دی، هغه ډېر زیات چې دی کړی، هفته به وي؟ هفتې والا پکې څوک شته؟ هفته سوال ما ورته الله ته نه کوو، هفته ما ورته دعاګانې نه غواړو، بیا د یاره چې قبوله نه شوه، یاره چې قبوله نه شوه. زه حیران شوم د هغه ملګري د ایمان ته او جذبې ته، او بیا خو سبحان الله دا مؤمن څه عجیبه وي. شکر ادا کولو لپاره دا خبره کوي، د الله شکر دی، یا ربي لک الحمد وي 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه دی راکوی. او موږ خو نه موږ خو څوک یو، موږ خو ټکه او پړکه چې بس اوس یې وغواړو او بس کار وشي. ډېر اوچت خلک یو که نه، ډېر اوچت بندګان یو د الله، چې اوس دعا وغواړو رو جماعت کې چې د ماښام منځه نه باید کار څه شي، که ډېر لیټ شي چې د ماښام نه باید شوي، او که ونه شي نو بس بیا ګرځي په ملا پسې، یاره مولوي صاحب دعاګانې نه قبلېږي. یاره زموږ داسې چل دی لکه په ځان یې پوره یقین دی 100% چې زه خو برابر یم، خو دا دعا ولې نه قبلېږي؟ لکه چېرته دې ته سوچ نه دی کړی چې دا دعاګانې خو الله قبلوي ده، خو الله لوظ کړی ده، والله رښتینی دی په خپل لوظ کې، خو چل به په ما کې څه چل دی؟ چېرته دې ته سوچ نه کوي ښه چې راشه زه خپل ځان وګورم چې ما له څه چل دی چې زما دعاګانې نه قبلېږي. نه دی 100% یقین دی چې زه خو برابر یم، ما له څه چل دی، زه خو ښه برابر یم، خو چې الله یې ولې نه قبلوي دا اوس د مولوي صاحب نه تپوس کول غواړي. نو د شپې دعاګانې راپاسه ویې ګوره ځه چې الله یې څنګه قبلوي. ووایه الله ته دغه ټیم کې وژاړه ورته، یو مسله ورته ورمخې ته که بیا ګوره چې څنګه یې دله قبلوي. 9 فضیلت، عفوا 19 فضیلت دا واله، څوک چې د شپې تهجد کوي الله به له په جنت کې خاص کمرې ورکوي. څوک چې د شپې تهجد کوي الله به له په جنت کې خاص کمرې ورکوي. حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي دا حدیث راوړی دی، ان فی الجنة غرفا، جنت کې څه دي؟ کمرې دي، څه ناشنا کمرې دي، ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. هغه داسې کمرې دي چې د بهر نه دننه ښکاري او د دننې نه بهر ښکاري. دا به اوس څنګه کمرې وګوره. نو یو عربي پاڅېدو باندیچي، ناشنا خبره وکړه، باندیچي وی لیمن هي یا رسول الله، کمرې خو ډېرې مزداري تا خو وایي جنت کې دي، خو د چا دي؟ ده خوږ سوال یې وکړو.
وی جنت کې پیغمبر خو صرف دومره وایي چې جنت کې داسې کمرې شتي وی دا خو صحیح شوه شتي او د چا دپاره دي پیغمبر ورته څه وایي ګوره لمن اطاب الکلام د چا خبرې چې مزیداري څه معنی اخلاق یې ښیي واطعم الطعام او په خلکو باندې خوراکونه خوروي وادام الصيام او صرف فرضي روجو ته نه نس بلکې ټول کال روجي نیسي ټول کال معنی دا نه چې هر ورځ روجي نیسي وخت په وخت روجي نیسي وصلى لله بالليل والناس نيام او د الله دپاره د شپې مونځو کې او خلک صحیح خلک ودی د دوی دپاره دا کمرې دي د چا دپاره دي نه ما خو دا نه وي چې صرف د شپې مونځ کوي چې اخلاق یې مزیداري خلکو له خوراک ورکوي ټول کال وخت په وخت روجي نیسي او د شپې تهجد کوي چې دا څلور کاره پکې نو الله یې دغه مقام ته رسوي شلم فضیلت دا والا د شپې تهجد کول غوره عبادت دی حدیث کې دا راځي امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل او د فرض منځ نه بعد غوره مونځ کوم یو دی هغه د شپې مونځ دی هسې یو حدیث برته ووایم امام ابو یعلا راوړی دی ډېر ناشنا روایت دی او ښه یقیني ووایم چې ډېر خلک به اول پرې راوړي ښه یقیني ووایم او دا تاسو ته نن تحفه دا حدیث ټولو ته اوریدونکو لیدونکو حاضرینو ته تحفه صہیب رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس د سړي نفلي مونځ چې څوک یې نه ویني دا کوم مونځ دی اکثر شپې مونځ دی ممکن تهجد غوره عبادت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د مانځه نه بعد فرض مانځه نه بعد غوره عبادت دا دی نو دې غوروالي ته وګوره که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د یو سړي نفلي مونځ چې خلک یې نه ویني تعدل صلاته على اعین الناس 25 دی چې د خلکو په مخ کې کوم مونځ کوي د هغې نه د 15 شپېرې غوره دی دا حدیث تاسو مخکې اورېدلی چا اورېدلی دا هدیه شو امام ابو یعلا راوړی دی سند یې ښه ټنګېدلی سند دی برابر یوازې مونځ او د خلکو په مخ کې څو پیرې مونځ 15 شپېرې مونځ دا برابر دی چې سړی د شپې ولاړ یو څو رکاته وکړي نو څومره لوی اجر به الله ورکوي یویشتم فضیلت دا والا د شپې تهجد کول د نیکانو د پوخانو نیکانو خلکو طریقه ده د همیشه دپاره او الله ته د نزدېکت لار ده او په دې سره انسان د ګناه نه منع کېږي الله ته نزدېکت لار ده که زما یو فضیلت کې به ذکر کړی وو خو دلته دا نه وي چې د شپې تهجد کول د نیکانو خلکو طریقه ده د پوخانه چې څومره نیکان دي ټولو به تهجد کول د اوسه پورې او د قیامته پورې حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي علیکم بقیام اللیل تاسو کوم مونځ کوئ د شپې مونځ کوئ فانه دأب الصالحین قبلکم دا تهجد کول ستاسو نه مخکې چې څومره نیکان خلک تېرې شوي دي د هغوی طریقه ده دې لپاره ما دا حدیث وي څومره نیکان چې تېر شوي دي هغو ټولو به څه کول هغوی به تهجد کول
وهو قربة الى ربكم او په دې سره به تاسو خپل رب ته نږدې کیږئ ومغفرة للسیئات په دې سره ګناهونه ریږي ومنهاة للاثم او په دې سره به د ګناهونو نه منع شي. که ته دا غواړې چې نیکانو خلکو په دې ټولګي کې شمار شي او د هغوی سره ملګری شي نو تهجد به کوې. تهجد د چا طریقه ده؟ د نیکانو خلکو طریقه ده، د پوخانه دغه نیکانو نه چې اوس چې سړی چې زموږ زمانه کې چې کوم نیکان خلک دي، نه، څومره نیکان چې د پوخانه دي د وسه پورې وس دي او روان وخت کې به د هغه ټولو د طریقه دی چې هغوی د شپې تهجد کوي. چې دا ټول نیکان د شپې تهجد کوي خو دا عبادت هم څه عبادت یې که نه، چې ټول نیکان د شپې تهجد کوي نو ستاسو څه خیال دی چې دا به معمولی عبادت وي؟ نه. دویشتم فضیلت والا څوک چې د شپې مونځ کوي نو دا د دې سړي دپاره ګوایي ده چې دا نیک عمله دی. څوک چې د شپې مونځ کوي څه د سړي دپاره ګوایي ده چې دا سړی نیک عمله دی. عبدالله بن عمر څه وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی نعم الرجل عبدالله. عبدالله څه دی؟ ډېر ښه سړی دی. وی لو کان یصلي من الليل خو که د شپې دا مونځ یې کولی. مطلب دی که د شپې د مونځ یې کولی ډېر ښه سړی دی. دی د حدیث معنی راوځي، مقتدا د دې حدیث داسې ده. نو که ته دا غواړې چې ستا باره کې داسې وویلی شي د الله د طرف نم، د ملایکو د طرف نم، د خلکو د طرف نم چې نعم الرجل ډېر ښه سړی دی، تهجد لمونځ به نه پرېږدي. طوبى لعبد احب مولاه اذا خلا في الظلام ناجاه. خوشحالي ده د هغه بنده دپاره چې د خپل رب سره محبت کوي، د خپل مالک سره محبت کوي او چې کله د شپې تورې تیرې راوغوړېږي او راخوري شي نو بیا دی د خپل رب سره جرګې کوي. دېرشتم فضیلت دا والا څوک چې د شپې تهجد کوي ده ته به په جنت کې اوچتې درجې میلاویږي. حدیث دی امام ترمذي رحمه الله راوړی او په هغې کې دا خبره ذکر شوې ده چې اوچتې اوچتې درجې به الله تاسو ته نصیب کړي چې په ځان کې د یو څو صفات راولي: افشاء السلام، سلام خورول او خلکو له خوراک ورکول، والصلاة باللیل او د شپې مونځ کول. څوک چې د شپې مونځ کوي الله والا په جنت کې اوچتې مرتبې او درجې ورکوي. لوی فضیلت یې دا هم دی. څلېرویشتم فضیلت دا والا چې د شپې مونځ کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. هسې دا یو فضیلت نه دی کافي؟ که نور هېڅ فضایل نه وي، صرف دا یو فضیلت وی چې څوک د شپې مونځ کوي دی د پیغمبر تابعداري کوي، بس دا کافي وکړه. امام ابو داود یو روایت راوړی عبدالله بن ابي قیس نه، وی عایشه رضی الله عنها دا خبره کړې ده. وی هغې به وي عایشې به وي لا تدع قیام اللیل، د شپې دا مونځ مه پرېږدئ، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا یدعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه پرېښودو. وکان اذا مرض او کسل صلى قاعده، او که چېرته په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري راله یا به پې سستي راله دا مونځ به بیا هم نه پرېښودو، په ناسته به یې وکړو، په پرېښودو به یې نه. ښه، پنځویشتم فضیلت دا واله د شپې تهجد کول د ابرارو خلکو صفت دی. ابرار نیک عمله. حدیث کې دا راځي
عبد ابن حمید دا روایت راوړی انس ابن مالک وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې به وی کله د چا دپاره دعا غوښته سبحان الله څه ښایسته دعا ده هغه دعا کې به هغوی ته دا وي تاسو له دې الله توفیق درکړي د هغه منځه صلاة قوم ابرار د دې څه خلکو مونځ دی چې خلک څه دي نیکان دي نیک عمله دي یقومون اللیل د شپې تهجد کوي ویصومون النهار او د ورځې روژې نو دې حدیث نه دا ثابته شوه چې د شپې مونځ کول دا د نیکانو د ابرارو خلکو صفت دی اخرنې فضیلت به ذکر کو او به خبره ډېره زیاته اوږدېږي که نور هم ذکر کو شپږیشتم فضیلت دا شو چې د شپې مونځ کول د خیر په دروازو کې یو دروازه ده موږ هغه حدیث لږ ساعت مخکې ونوي امام ترمذي چې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وی الا ادلک علی ابواب الخیر د خیر دروازې درته ونښیم الصوم جنه والصدقه وصلاة الرجل من جوف الليل د درې د خیر دروازې ته په دې حدیث کې ښولي دي روژه صدقه او څه او د شپې مونځ کول دا څو فضایل شو دا شپږیش دینه موږ ته دا واضح شو چې دا څومره عظیم الشان عبادت دی څومره اوچت عبادت دی زما ټولو ته دا نصیحت دی چې د دې دومره فضایلو اورېدو نه بعد کم تاسو کې بیا هم جذبه نه راغلي نو زه څه وکړم ما خو دا فضایل دې دپاره بیانول او دا موضوع مې دې دپاره غوره کړه چې زمونږ په دې وروڼو او خویندو کې د تهجدو جذبه را پیدا شي او پرون مې دا خبره وکړه او زه اکثر په خپل درس کې او بیان کې دا خبره کوم چې که ډېر تهجد نه کوې نو دوه رکعته کوه که نه ور دوه هم نشي کولی و چې دوه هم نشي کولی ده سره څه وکړو که ډېر نشي کولی دوه یې کوه سهار منزل ته راپاسي لږ وختي راپاسه دی غوره ټیم دی نور د هر ټیم کولی شي خو غوره ټیم یې کم یو دی هغه د سحر دا ټیم دی سحر څه ته وایي السحر د دې پېشمني دا ټیم چې ورته وایي د سحر د اذان نه مخکې تاسې هم راپاسي منظره لږ ساعت مخکې راپاسه یو دوه رکاته څلور شپږ رکاته تهجد کوه بیا ورسره خپل ویتر کوه دعاګانې د الله نه غواړه دغه ټیم کې الله دنیا اسمان ته راکوز شوې دعاګانې قبلې نو څومره لوی فضیلت به وګټي څومره لوی خیر به وګټي څومره لوی خیر به وګټي ټولو ته زما دا نصیحت دی چې دا مونځ په اهتمام سره کوئ خپلو بچو ته مو ووایئ خپلو بیبیانو ته او خویندو ته زه دا یم چې خپلو خاوندانو ته ووایئ چې که یې هغوی راپاسوئ دې لپاره خپل مور پلار ته ووایئ وروڼو خویندو ته ملګرو ته کوم چې مسافر دي په ډیرو کې اوسیږي هغوی ته دا وایو موږ چې په ډیره کې کوشش کوو په خپلو ملګرو باندې چې راپاسي د شپې کله پکې جمع هم کوئ کله پکې په ډیره کې جمع کوئ کله یوازې کوئ الله به د باندې لوی لوی برکتونه او قسمه قسم قسمونه د خیر الله په تاسو باندې راووري چې کله په دې باندې عمل کوو نو دا ټول څو شو شپږیش په ترتیب به څوک وایي چې نه خطا کېږي تا پرون ویلو که تا صحیح دي لیکلي د سر نه ووایه چې بیا یې دا ملګري واوري که څه جذبه پکې پیدا شي تهجد مونځ د مؤمنانو صفت دی د رحمان د خاص بندگانو صفت دی د محسنینو صفت دی د پرهیزګارو صفت دی
د عقل د خاوندانو صفت دی الله ته نږدې کېدو لاره ده څوک چې تهجد کوي الله ورله دنیا او آخرت کې عزت ورکوي څوک چې د شپې تهجد کوي د ورځې طبیعت او نفس مزیداري څوک چې د شپې تهجد کوي الله ورسره محبت کوي څوک چې د شپې تهجد کوي الله یې د فتنو نه ساتي څوک چې د شپې تهجد کوي الله یې تذکره په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې کوي څوک چې د شپې تهجد کوي جنت ته په سلامتیا سره ورننوځي څوک چې د شپې تهجد کوي الله یې د غفلت زړه الله د غفلت نه ساتي څوک چې د شپې تهجد کوي نو قرآن یې په سینه کې مضبوطیږي څوک چې تهجد کوي نو په دې تهجد سره الله د ده دعاګانې هم قبلوي څوک چې د شپې تهجد کوي الله به پرې رحم وکړي څوک چې د شپې تهجد کوي الله به یې ګناهونه ورېږي څوک چې تهجد کوي نو د هغه وخت فضیلت مومي کوم وخت کې چې الله دنیا اسمان ته راکوزېږي څوک چې د شپې تهجد کوي الله به له په جنت کې خاص کمرې ورکوي څوک چې د شپې تهجد کوي نو د ډېر غوره عبادت کوي څوک چې د شپې تهجد کوي نو د دې د نیکانو خلکو په طریقه دی د پوخانه د وسه پورې همیشه دپاره د تهجد کول د شپې دا ګویي ده د دې چې د سړی نیکعمله انسان دی څوک چې تهجد د شپې کوي الله به له په جنت کې اوچتې مرتبې ورکوي څوک چې د شپې تهجد کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي څوک چې د شپې تهجد کوي دا د نیکعملو خلکو په لاره دی څوک چې د شپې تهجد کوي نو دی د خیر په دروازه کې په دروازو کې په یو دروازه ورننوځي دا ټول څه شو شپږ نو دا په خپل هم عملي کوي نورو ملګرو ته هم وښایي د دې نه ګوره بیان هم کېږي پوره چې دا شپږ ایشتې د ځان سره لیکلي او یاد کړي دي او کور کې بچو ته ووایي چې راشئ نن درته یو 5 فضایل بیان کوم بله ورځ ورته 5 ډېره کې ملګرو ته ووایي راشئ روژه ماتي ته کښېني د هغې نه یو 5 منټه مخکې راشئ نن تاسو ته یو 2 حدیثونه یو 2 مسلې به درته بیان کوم پېشمني ټیم کې یو 2 بیان کوم نو څو ورځې پرې ته نصیحتونه کولی شي الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين